سپی پالل، سپی په خپل کور کې ساتل، د سپي تجارت کول، خرڅول، رانیول دغه جایز دي او که ناجایزه؟ دا مسله را سره واورئ او مخکې د سره شیر کړئ. یو خو دا حدیث مبارک واورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې سپی وي او په کوم کور کې تصویر وي په هغه کور ته د رحمت فرشتې نه راځي، هغه کور ته د رحمت فرشتې نه ځي. او بل حدیث دی چې کم څوک د خپل شوق لپاره سپی پالي، سپی ساتي، په خپل کور کې درولی وي، نو الله رب العزت د د نیکو اعمال څخه یو قیرات کموي. یو قیرات څه ته وایي؟ تاسو ته معلومه ده حدیث کې شریف کې راځي چې کم څوک جنازې ته ولاړ سي، جنازې لمونځ وکړي، نو الله رب العزت د یو قیرات ثواب ورکوي. چې کله د مړي سره مړی وسپاري قبر ته او قبر پورې ورسره ولاړ سي، الله رب العزت 2 قیراته ثواب ورکوي. یو قیرات چې دی حدیث کې راځي هغه دومره غټ دی لکه د احد غر. او بل چې کوم سپی یو څوک د څوکیداري دپاره د کور د حفاظت دپاره درولی وي، د دغه سپي اخیستل، د دغه سپي خرڅول او دغه سپي په کور کې ساتل دغه جایز دی. چې کوم څوک د باغ، د کیتۍ او دغسې د کور د حفاظت دپاره درولی وي، د دې سپي بیع، د دې سپي چې دی خرڅول، رانیول، دا ټوله چې دی هغه جایز دي. لیکن که چیرې یو څوک د شوق دپاره پالي، په خپله کوټه کې ورسره وي، په خپل چې کوم ځای دی کې اوسي، په هغه ځای کې د سپي سره یو قسم ژوند کوي، نو دغه چې دی د ناجایز او حرام دی. دغه چې کوم د غیر مسلم دی هغه د سپي سره ډېر مینه محبت لري، حالانکه مسلمان دپاره د سپي سره مینه محبت ساتل دغه حرام دی او ناجایزه ده.